السلام علیکم ورحمت الله. دا ملګری پوښتنه کوي چې یو څاروي کې په د قربانۍ په حیوان کې 2 کلونه شرط کې 2 غاښونه او مسنه څه ته ویل کېږي. دا مسله د اهل علم ترمن اختلافي ده چې حیوان کې 2 غاښه مهم دي که 2 کلونه. خدا عوام خلکو د اسانۍ لپاره به دومره یو شي یو خدا مسله اختلافي ده. دویمه خبره دا ده چې بازار کې منډي کې چې کلم ته حیوان اخلي د 2 غاښونو ته ګوره، ځکه دوکي خلک زیاتې کوي، ته به 2 غاښونو ته ډېر اعتبار ورکړي، ډېر زیات. بل فرض کې د چا په کور کې حیوان لوی شوی دی 2 کاله نه زیات دی او غاښونه نه دي شوي، نو احتیاط بیا هم په دې کې وکړه، هغه حیوان ذبح کړه چې هغې غاښونه شوي، خو بازار کې به دې خبرې هېڅ اعتبار نه ورکوي. دې باره کې صحیح حدیث ته امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی، روایت د جابر رضی الله عنه دی او چې لا تذبحوا الا مسنه، تاسو صرف مسنه حیوان ذبح کړئ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن. که په تاسو باندې مشکل راغی نو تاسو کولای شئ جزعه د ګډانه د ذبح کړئ. لأن مسنه په معنا کې اصلا اختلاف 2 معناګانې لري. یو معنا مرجوحه ده چې هغه د مسنه معنا 2 کلن حیوان، چې دا معنا ابن عابدین هم کړی د علامه سیندین هم نقل ده چې مسنه معنا و 2 کلن. دویمه معنا غوره ده هغه دا ده چې د مسنه څه معنا ده؟ المسنه ما نبت لها اسنان، چې دا غیر غاښونه شي، دا د شودو د اولین غاښونه چې دي د ډېر شي او نور غاښونه راشي، دې ته مسنه ویل کېږي. دا خبر د ډېرو علماو نه نقل ده، دا دویمه خبره. او قرآن او سنت کې چې کله کلمه راشي لغت ته وړاندې کېږي، لغت وضاحت کوي. او دا خبره د لغت چې کوم ائمه دي دوم کړې ده، صاحب القاموس هم دا خبره کړې، صاحب المصباح هم کړې، علامه ازهري جزري متی دې ټول نقل کړې ده. د وجه ازهري وایي چې وليس معنى اسنانها كبرها كالرجل ولكن معناه طلوع سنها في السنه الثالثه دي. ودې دا معنی ده چې دا حیوان د غړ شو لګا عام دی یو سړي په شکل باندې، بلکې مراد غاښونو دراوتل دي مراد دي. دا خبره علامه سندیم نه نقل کړې ده. هغه وایي چې مسنه اسم فاعل من اسنت اذا طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من اسن الرجل اذا كبرها. ودا معنا په لسان العرب کې نقل شوی ده، تاج العروض کوم دا خبره نقل کړې ده. دا خبره امام زمخشري نقل کړې په الفائق کې، ابن عبد البر په تمهید کې نقل کړی ده، دارنګه علامه ثعلبی په فقه اللغه کې نقل کړی ده. دا خبره د امام محمد د نقل او کتاب الاثار کې، امام شابین هم نقل کړی ده، ابو عبید نقل کړی په کتاب الاموال کې نقل کړی، حافظ ابن حجر هم دا معنا کړی فتح الباری کې. حافظ ابن حجر وایي قال اهل اللغه المسن الثني الذي يلقي سنا، یعنی ثني هغه مسن ته وایي چې د وړو پورې غاښونه گزار کړي او د نور غاښونه شي. دا به حیواناتو کې فرقونه دي. اوښ چې دی غاښونه په 6 کال چې 15 پورې شي 6 کې داخل شي به غاښونه ولېږي، او په دې چیلو په دې غاګانو کې په 3 کال کې دا کار کوي. هم دې خبر له ترجیح چې دا امام نووي ورکړي د په شرح د مسلم کې د مسنید 2 معناګانې شي. یو دا چې 2 کال تر رسیدلې، او دوی معنا چې غاښونه راوتلې. دا دوی معنا دا د اکثرت علماء ده، او دا د اکثرت د غم ده د محدثینو ده، د لغت د امامانو دا قول. بل خبردار چې د حدیث تفسیر په حدیث باندې کیږي، د مسنی کلمه راغله او دغه تفسیر په ثنی باندې وکړه، او ثنی په اتفاق د علماء او حیوان ته وي چې د ورکال غاښونه گزار کړي، او ثنی بعینه هم د مسن ته ویل کیږي. د تفسیر دي یعنی مسن څه معنی ثنی؟ مسن څه معنی چې 2 غاښه او ابتدایي گزار کړي او 2 نور شي، هم دا معنی د ثنی ده. دا سړي چې مسنه کې به اختلافي چیرې مسنه 2 کلن ته وي او کوم مسنه هغه ته ورکیږي چې 2 غاښونه گزار کړي. نو په ثنی کې بیا د 2 کال معنی به هیڅتانه، ثنی کې د غاښونو معنی پته ده. نو په دې کې راجح قولم دا، په دې کې احتیاط هم دی چې چیرته حیوان اخلي 2 کلن. بیا دې کې بل خبره یاد لره، یو په دې کې دا ګډ چورته وي، وریا چورته وي، په دې کې به اختلاف دی چې جزاء من الضأن کوم ده کنه. دې کې یو قول دا چې د 1 کال ولا شي دا بس دی 1 کال، یعنی دا وزا او سیرله، وزا سیرله میګه ګډ
دا به د هغې حیواناتو په شان ته نه دي، د دوی حکم لږ جدا دی. وریا چې د چا سره په کور کې وریا د 6 میاشتو، د 8 میاشتو، د 9 میاشتو، د 10 میاشتو، د 12 میاشتو، دا ټول اقوال پکې شته دي. خو دې کې ښه دا د چې یو کلن پیدا کړي، او کوم چې سیرلی دی نو سیرلی به حتما یو کلن وي. انشاءالله مسلې